الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظیم. اللہ تعالیٰ فرمائے اے داؤد یقیناً چې تمو په ځمکه کې خلیفه ګرځولی نو د خلکو ترمنځ په حقه پریکړه کوه د هوا او هوس مطابقت مه کوه چې د الله له لارې به دې تیر باسي بې لارې به دې کړي یقینا هغه چې د الله له لارې منحرف شي په دې سبب دوی ته سخت عذاب ټاکل شوی چې د حساب ورځې نه منله د حساب ورځې هېره کړې په دې مبارک آیت کې داود علیه السلام ته د الله تعالی د لارښوونو یو مهمه او ځلانده لارښوونه د قرآن د هر مخاطب په مخه کې ښودل شوی هغه ته ویلي وو ای داود یقینا چې ته مو په ځمکه کې خلیفه وګمارلی نو د خلکو ترمنځ په حقه پریکړه کوه نه د خپل هوا او هوس مطابقت کوه او نه د نور که نه نو د الله تعالی له لارې به دې تیر باسي د هوا او هوس مطابقت که دا د خپل ځان او که د بل انسان د الله تعالی له لارې حتما تیر باسي یقینا هغه چې د الله تعالی له لارې کاږه شي په دې سبب به یې سخت عذاب په برخه کیږي چې د قیامت د حساب ورځ یې هېره کړې یعنې د حساب ورځ یې هېره کړې وه له همدې کبله له سمې لارې منحرف شوي وو د ځان او د بل د هوس تابع شوي وو او له الهي عذاب سره مخامخ شوي دا برخه په اصل کې له هغه وروسته راغلې چې قرآن ویلي الله تعالی داود علیه السلام ته د یهودانو تر ټولو محبوب پیغمبر تر ټولو ستر پیغمبر هغه ته الله تعالی یو مضبوط حکومت پوهه او حکمت ور برخه کړ داسې چې توانېدلی شو د ډېرو پیچلو قضایاو په ارتباط سمه او روغه پرېکړه وکړي الله تعالی د قضایاو د حکیمانه او عادلانه الفصل استعداد او پوهه ورکړې د دې عادلانه قضاوت یوه بیلګه یې دا وه چې الله تعالی دوه فرشتې د هغه د ازمویلو لپاره ورولېږل هغه ورځ چې دی په عبادت بوخت او دا ورځ یې ټاکلې وه مختص د تلاوت د زبور د تلاوت او د عبادت لپاره ناڅاپي دوه فرشتې ورته راغلې د انسانانو په بڼه کې چې ګواکې د دوی ترمنځ یوه نزاع ده یو منازعه ده داود علیه السلام ویرېدلی ناڅاپي دوه کسان لیدلي او حتما له لارې نه بلکې له دیواله راوښتي او هغه ورته ویلي چې تشویش مه کوه موږ دوه شریکان یو د یوې معاملې زما یوه میژه ده او زما د دې ورور 9 نوي
له ما سره یې منازعه وکړه او په دې کې سختي را سره وکړه. غوښتل یې چې دا یوه هم زه ده ته وسپارم. داود علیه السلام ناڅاپي او له ځنډ پرته، له دې پرته چې د بل خبره هم واوري، د مدعا علیه دلیل او وینا هم واوري، فوراً یې قضاوت کړی ده چې یقیناً ستا ورور په تا باندې ظلم کړی، په همدې سره چې هغه نه نوي میږي لري او ستا دا یو هم درنه غواړي، درسره زور او زیاتی کوي. د دې وینا سره سم متوجه شوی چې غلطي ورنه شوې، دا د عدالت خلاف پرېکړه، دا د انتظار یې کړی وی، د مقابل لوري وینا یې هم اورېدلی وی، دلیل یې اورېدلی وی، د هغه وروسته یې باید قضاوت کړی. په سجده پرېوت، الله تعالی یې معافي او مغفرت وغوښته. قرآن په دې لارښوونې سره نه یوازې د داود علیه السلام ستر شخصیت موږ ته انځور کړی، بلکې موږ ته د دې لارښوونه هم کوي چې عادل او له الله تعالی ویرودونکی قاضي باید هغه وخت د دوو مدعي او مدعي علیه ترمنځ پرېکړه وکړي چې د دواړو دلایل یې اورېدلې، د هغه نه وروسته به قضاوت کړي. کسان یو ورته داسې معلوم شي چې په سلو کې 9 نوي دی پاکه ده او بل 1% پاکه، که دا ظاهر داسې ورته وبرېښي چې دا یو 9% په غلطه ده او دا بل سمه ده، سره له دې به قضاوت کې عجله نه کوي، بلکې د دواړو لورو دلایل به په سړه سینه او په غور او دقت سره اوري، بیا به فیصله کوي. دې ته مو باید پام وي چې د داود علیه السلام په اړه دا وینا په حقیقت کې د بایبل د هغې دروغجنې ادعا په رد کې راغلی چې داود علیه السلام یې په دې تورن کړی چې ګواکې 9 نوي مېرمنې یې درلودلې. او سلمه یې هم وکړله. دا سلمه یې د ده د یو مخلص جنګیالي مېرمن وه، د خپل قصر له بامه یې هغه په حمام کې بربنډه لیدله، د بایبل وینا ده، او زړه یې پرې بالیلی او بیا یې دا توطیه کړې چې دا جنګیالی ولیږي لومړۍ کرښه ده، او د جنګ قمندان ته یې ویلي چې تر ټولو هغه خطرناک جبهې ته به یې لیږي چې له یې خوا نه ژوندی راونه ګرځي. ګواکې همداسې شوي دي، هغه په دې جنګ کې وژل شوی او بیا یې د ده مېرمن کړې، او ګواکې له همدې مېرمنې سلیمان علیه السلام پیدا شوی، بتشبه په نامه دا مېرمن. عنوان ده د بایبل داود او دغه دا مېرمن بتشبه، دا د بایبل یو له مهمو عنوانونو ده، د همدا قصه ترې لاندې راوړم. تر دې عنوان لاندې چې بایبل څه لیکلي، په اصل کې د غوښتلی دي چې داود علیه السلام د یو عیاش پاچا په څېر وړاندې کړي. بایبل د ټولو پیغمبرانو په ارتباط بلا استثنا له داود علیه السلام نیولې بیا تر عیسی علیه السلام پورې او د هغې د مور تر مور پورې همدغسې څه لیکلي او ویلي چې هغوی په سترو سترو ګناهونو تورن کړي. په ضد یې د داسې کرکجنې ژبې له کارولو معلومیږي چې بایبل اصلاً د یهودانو د دشمنانو رومیانو په لاس لیکل شوی ده، او حقیقت هم دا د رومیانو په وینا لیکل شوی ده، خو په یوناني ژبه.
اصلي عبراني متن نشته، قطعا نشته. هغه ډېر د مخه له منځه تللی. بیا رومیانو دا بایبل لیکلی دی، په یوناني ژبه یې لیکلی دی، بیا نورو ژبو ته ترجمه شوی دی. موږ په عبري ژبې اصلي بایبل اصلا نه لرو. د داسې چا په لاس لیکل شوی چې هم د مسیحیانو دشمنانو او هم د یهودانو. قرآن کې چې د عیسی علیه السلام د پیدایش په ارتباط څه ویل شوي دي چې څنګه له مریم پیدا شو پرته له پلار، دا قصه هم اصلا راغلی په د دې لپاره ده چې یهودانو مریم علیه السلام په زنا تورنه کړه او له ځانه یې دې ته یو میړه جوړ کړی. د همدې اتهام او تور د رد کولو لپاره قرآن د عیسی علیه السلام د ځانګړي او فوق العاده پیدایش په ارتباط بحث کړ. ورونو خویندو، په تېرې اونۍ کې د ګڼ شمېر امنیتي پیښو شاهد وو. تر ټولو ستره یې د هرات ګازرګاه جامع جومات کې انتحاري عملیات وو چې په ترڅ کې شهید مولوي مجیب الرحمن انصاري په شمول شاوخوا 18 کسان وژل شوي دي او ډېر نور هم ژوبل شوي. ټول اسلام ته ژمن افغانان په دې سترې دردناکې او غمجنې پیښې ځورېدلي. دا تروریستي عمل یې په کلکه غندلی. د مرحوم انصاري شهادت یې ستره ضایعه ګڼله او له حکومت یې غوښتي چې جنایتکاران ونیسي او داسې مجازات کړي چې د نورو لپاره هم د پند او عبرت وسیله شي. دشمنان هغه شخصیتونه په نشه کوي چې ولس پرې راغونډېدی شي. ګورئ چې یو په بل پسې مهم مشهور نومیالي خطیبان او امامان یو په بل پسې ترور کېږي. کمونستان نه ترور کېږي، سیکولران نه ترور کېږي، مخکني رژیم وزیران والیان نه ترور کېږي. اما علما، خطبا، مشهور، معروف، نومیالي یو په بل پسې ترور کېږي. هغه ترور کېږي چې ملت ته سمه لار ښیي او دوست او دشمن ورته معرفي کوي. ورته وایي چې دغو ظروف او شرایطو کې څه باید وکړي. ملت هم خبره مني، د هغوی تر شا ولاړ دی، په دوی پسې اقتدا کوي. دغه باید ترور شي. د پردیپالو مفسدینو او بغاوتګرانو ځینو پریوتو څیرو او ویاندویانو د هرات په خونړۍ پیښې او د مرحوم مولوي انصاري په شمول د ګڼ شمېر افغانانو په ترور او وژل کېدو دومره سپک موقف او پریوتې لهجه کارولې او پر حادثې خوشحالي څرګنده کړې چې شی دوی د دناعت د ژورې کندې په تل کې پراته دي. حتی یو بل ته یې مبارکي ویل. متصل دی دی چې دا خبر خپور شوی ده، هغوی هم دغسې بیانات ورکړي. دوهم امنیتي پیښه په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چاودنه. د هغو په غونډه کې چې راټول شوي وو د ویزې لپاره، ډیره یې هم ځوانان او محصلین وو چې د تحصیل لپاره تلل. یقینا چې دا د هغو کار دی چې نه یوازې د پردیو د ګټو او موخو لپاره په داسې جنایاتو لاس پورې کوي چې مظلوم افغانان یې اصلي قربانیان وي، بلکې غواړي د رقیبو هیوادونو جنګي رقابتونه افغانستان ته انتقال شي او یو بله نیابتي جګړه پر افغانانو وتپل شي.
په تیرې نیابتي جګړې کې هم د دوی خپله ونډه وه او اوس هم همدغسې یو بلې جګړې ته منتظر دی څوک پیدا شي چې د استخدام کړي اجیر مزدور جنګیالیو په توګه او د افغان ولس په ضد یې وجنګوي. وروڼو خویندو، دا ستر هېواد، تاریخي هېواد افغانستان د نږدې 40 میلیون افغانانو ګډ وطن دی. د خپلو وینو په بیه ساتلی. د هر یرغلګر په وړاندې د دې هېواد له ځمکې او فضا، پولو او ارزښتونو او خپلواکۍ دفاع کړې. دوی د دې هېواد اصلي مدافعین او اصلي خاوندان. دا ملک دوی پورې مربوط دی. خاوندان یې دوی دي. که د دې هېواد په آزاد او خپلواک ساتلو کې او په دې لاره کې د قربانیو وړاندې کولو کې څوک اتل وي، نو دوی دي، افغان ولس. اصلي فاتحین دوی دي. د دې هېواد اصلي خاوندان دوی دي. د دې هېواد په اړه هر تصمیم کې باید دوی شریک وي. په یوه هېواد کې امن او عدل یوازې هغه مهال تامینېدی شي چې څو اساسي خبرې په هغه کې مراعات شي. اول، حکام د اهلیت له مخې او د ولس په خوښه غوره شوي. دوهم، د عدالت ضامن قانون ولري او ټول ولس، حاکم و محکوم، مطبوع، تابع د قانون ته سل په سلو کې منقاد او تابع وي. دریم، د ټولو ملي مسایلو، شتمنیو او ارزښتونو په اړه هر تصمیم باید د ملت په مشوره وي. هیڅوک حق ونه لري په هغو مواردو کې چې په ټول ملت پورې مربوط وي په یوازې سر او د ملت له مشورې او موافقې پرته تصمیم ونیسي. څلورم، د هېواد دوست او دشمن، که دا کورنی وي او که بهرنی، باید د ملت په مشوره او موافقه وشي، وټاکل شي. زموږ دوست څوک دی په داخل کې او بهر کې، او د دې هېواد دشمن څوک دی ګاونډیو کې، لرې او نږدې هېوادونو کې، بهر. زموږ دشمن څوک دی؟ دا باید د ملت په مشوره وټاکل شي، نه د اشخاصو، ډلو او حکامو په خوښه او مرضي. که داسې نه وي نو مخکنۍ تجربې به بیا تکراریږي چې یوې ډلې هېواد په شوروي وپلوره او بلې په ناټو. ارزان، ډېر په وړیا بیه. همدا تجربه په وار وار تکراریږي. که دا پرېکړه ملت پورې مربوط نه وي، د دوست او دشمن ټاکل د ملت موافقې او مشورې پورې مربوط نه وي، بیا همدغه تجربې په وار وار تکراریږي. څو مثالونه یې وړاندې کوم. مهم مسایل چې ملي اجماع او د ملت مشوره او موافقه ایجابوي، او چې لار چا پوښتنه وکړي همدا خبره به کوي، له دې نه ما سوا بله خبر کېدلی نه شي. اول، اوبه، د افغانستان اوبه زموږ تر ټولو ارزښتمنه او مهمه شتمني چې الحمدلله افغانستان له دې ناحیې ډېر غني دی. دا ستره ملي شتمني ده. په داخل کې د ویش او بهر ته د تلو مقدار ټاکل، جهت یې ټاکل، او په دې ارتباط هر تصمیم باید د ملت په خوښه او مشوره او موافقه وي. دا ځکه چې دا په ټول ملت پورې مربوط شتمني ده. د دوی مستقبل ورپورې تړلی دی، د هغوی مرګ او ژوند ورپورې تړلی دی.
په دې اړه هیڅوک حق نه لري په یوازې سر پرېکړه وکړي، نه فرد، نه ډله او نه حکومت. دوهم، اسلام حاکم او زعیم ته د خلیفه نوم ورکړی دی، په همدې نامه یاد کړی دی، قرآن یاد کړی دی، لکه چې تاسو په آیات کې ولیدل. داود علیه السلام ته وایي چې ته مو په ځمکه کې خلیفه ګمارلی، یعنې الله تعالی ورته دغه نوم غوره کړی، د خلیفه نوم. خلیفه ځایناستي ته وایي. داود علیه السلام د چا خلیفه دی؟ حاکم او زعیم د یو ملت هغه څوک دی چې ملت د وکیل، کفیل او استازي په توګه غوره کړی او د خپلو اختیاراتو او حقوقو یو برخه یې هغه ته سپارلی او دی ځایناستی ټاکلی. یعنې زعیم په اصل کې د ملت او ولس خلیفه دی، د هغوی ځایناستی وکیل و کفیل دی، آقا نه دی، بادار نه دی، خادم دی، د ولس له لوري غوره شوی دی، په خپله خوښه یې له هغه سره بیعت کړی، دی د امارت و خلافت و زعامت لپاره اهل ګڼلی، له اکراه، اجبار او فشار پرته یې د هغه په لاس بیعت کړی، مشروط بیعت، بیعت هم مشروط، بلا قید و شرط بیعت نه، په اسلام کې نشته بلا قید و شرط بیعت. مشروط په دې پورې چې ته به د خدای او د هغه د پیغمبر اطاعت کوې، بیا زه ستا اطاعت. اسلام د ټولنې رئیس او خلیفه له یوې خوا د قانون په پلي کولو او د عدالت په تامینولو مکلف کړی، له بلې خوا یې له مسلمانانو سره په مشوره. زعیم او مشر خو پرېږدئ، حتی پیغمبر هم په همدې مکلف کړی چې له خپل امت سره، له مسلمانانو سره په هغو چارو کې مشوره کوي چې په ټولو پورې مربوط دي. لکه جنگ، چا سره جنگ، کله جنگ، کوم لوري ته، څه ډول کې، دا موضوع مربوط ولس پورې. ولس به کښېني او خپلو منځونو کې فیصله کوي چې جنګېږو که نه، او که جنګېږو څنګه جنګېږو، څومره قوت د دې جنګ لپاره تابع کوو، څومره مصارفو ته ځان چمتو کوو. دا مسایل مربوط ملت پورې او اسلام د دې پرېکړه مسلمانانو ته پرېږدي. او دا لارښوونه یې کړې چې که د امیر او ولس ترمنځ په کومې قضیې کې اختلاف راولاړ شو، وروستۍ مرجع د پرېکړې او فیصلې زعیم نه ده، د الله تعالی کتاب او د پیغمبر سنت دی. که چیرې تاسو په خپلو منځونو کې حاکم او محکوم، مشر او کشر په یوې قضیې کې خپلو منځونو کې اختلاف وکړ، دا اختلاف به راجع کوي د خدای کتاب ته او د پیغمبر سنت ته، وروستۍ پرېکړه به هلته کېږي. رئیس، وزیر، والی او امیر د پرېکړو وروستۍ مرجع نه ده قطعا. یوه ته هم دا واک او اختیار نه دی ورکړل شوی چې د قضایاو په ارتباط ته په خپله وروستۍ پرېکړه کولی شي، بلکې د هغو پرېکړو پلي کوونکی دی چې شورا یې وروستۍ مرجع ده. د اسلام له نظره شورا د دغسې مسایلو په ارتباط د هرې پرېکړې وروستۍ مرجع ده. د هماغه پرېکړې پلوي به کېږي او مطابقت چې د مسلمانانو اکثریت ورباندې توافق وکړي. دریم، د زعیم غوراوی، د عزل او نسب مرجع، د زعامت مودی، د واکونو او صلاحیتونو حدود، وظایف، مسئولیتونه، دا ټول الله تعالی او د هغه دین د مسلمانانو تشخیص او تصمیم ته پرېږدي. دا چې څوک د زعامت اهل دی، دا فیصله به ملت کوي.
د هغه واکونه او سالتونه به څومره وي، پرېکړه به ملت کوي. تر کومې مودې پورې به وي دا هم په ملت پورې مربوط دی. د ده د عزل النصب شرایط کوم دي، مرجع کومه ده، دا فیصله به ملت کوي. اسلام دا ټول ملت ته سپارلی. الله تعالی او د هغه دین د مسلمانانو تشخیص او تصمیم ته دا ټول مهم په ټولو ملت مسلمانانو پورې مربوط مسایل پریښي او د دوی مشوره او توافق ایجابوي. د عثمان رضی الله عنه انتخاب سرګنده او ځلانده بیلګه او مثال دی. د مدینې د اوسېدونکو په مشوره غوره شوی. په غوراوي کې هم مسافر او هم مقیم رای ورکړې ده او هم نر او ښځه. او په جومات کې غوره شوی ده، نه په کوم قصر کې او د تړلو دروازو شاته او د نخبهو په لاس. جومات کې چې خلک راغونډېدی شي د همدغو خلکو په خوښه او مشوره هغه د زعیم په توګه ټاکل شو او د اکثریت په خوښه ټاکل شو. څلورم همداراز معادن ملي شتمني ده. افغانستان له دې ناحیې نه الحمدلله ډېر ډېر غني ده. او دا چې درې ستر ځواکونه یو په بل پسې راغلي د افغانستان د اشغال هڅه یې کړې، بریتانیا، شوروي اتحاد، بیا ناټو، همدغه معادنو راکش کړي. د دوی حرص یې تحریک کړی، غوښتلی دي چې په دې معادنو باندې خېټه واچوي او دا تصرف کړي. موږ د همدغه اساس ستراتیژیک موقعیت او د ځمکې لاندې شتمنیو قرباني شوي. دا درې زبرځواکونو په همدې خاطر په افغانستان باندې تېری کړی. دا په ټول ملت پورې مربوط دي. په دې کې هر تصرف باید د ملت په مشوره او موافقه وي. دا چې څنګه استفاده ترې وشي، په چا وپلورل شي او په چا باندې له پلورلو باید ډډه وشي، په کومه بیه او قیمت وپلورل شي، کوم مقدار پلورو، کوم نه پلورو، په داخل کې ترې کار اخلو. د دې پرېکړه به څوک کوي؟ حاکم نه، امیر نه، مشران نه، وزیر نه، کابینه نه، حکومت نه، ملت. ملت به دا پرېکړه، مسلمانان به دا پرېکړه. دا خو پورې مربوط ده، دا د هغوی حق ده، په دې کې دوی شریک دي. د دوی د حق په ارتباط بل څوک فیصله نشي کولی. دوی له خپل حق نه بل څوک نشي محرومه کولی. د دې وړاندیز به د اړوند وزیر له لوري، وزارت له لوري کېږي. د وزیر له لوري نه، وزارت هم باید یو شورا ولري او په هغه کې متخصصین د معادنو وي، د معادنو متخصصین باید وي. هغه باید کښېني او په خپلو منځونو کې مشوره وکړي او طرحه جوړه کړي، وړاندیز جوړ کړي، شورا ته یې وړاندې کړي، وروستۍ پرېکړه به هلته کېږي. د شورا په مولان مجلس کې باید دا پرېکړه وشي، څرګند مجلس کې. ځکه که نه دي شورا غړي پیرل هم آسان کار دی. د شتمنو هېوادو لپاره ډېر آسان کار دی چې د پارلمان څو غړي واخلي. وزیران خو ډېر آسان دي، متخصصین او فني کسان اخیستل ډېر ارزان دي، ډېر آسان دي. دا پرېکړه باید مولان وي، څرګنده توګه پارلمان کې باید په څرګنده توګه په دې مسلې باندې بحث وشي او وروستی تصمیم ونیول شي. پنځم، د هېواد پولې او سرحدات او اړوند مسایل په بشپړه توګه په ملت پورې مربوط دي. دا زموږ د کور د حصارو د دیوار حیثیت لري. د ټولو افغانانو د دې ستر کور هېواد پولې همداسې حیثیت لري، په ټول ملت پورې مربوط دي. دا په اړه یې هره پرېکړه باید د ملت له لوري وي او لږ تر لږه د ملت غوڅ اکثریت باید ورسره موافقه وکړي. لږ تر لږه غوڅ اکثریت باید
لږ ته لږه 2/3 شرط وګرځوه چې په پارلمان کې هم یا که ریفرانډم هم کېږي 2/3 رایه ورکړي. موږ له ټولو ګاونډیو سره سرحدي مشکلات لرو. پاچایانو یوه برخه بله برخه په دې ګاونډي په هغه ګاونډي پلورلې. حتی د افغانستان د نیمایي پلورلو معاهده یې لاسلیک کړې. موږ له ټولو ګاونډیو سره دا ستونزې لرو، شمال کې هم، شرق کې هم، په غرب کې هم لانجمنې سرحدي منازع. دا ټول باید په داسې شورا کې وڅېړل شي چې د ټول ملت استازیتوب کوي. پژم اردو او څرنګوالی دا یو مهمه ملي مسله ده. اردو او امنیتي ځواکونه دواړه ترکیب به یې څنګه وي؟ د سرتیرو د جلب او جذب طریقه به څه وي؟ د مکلفیت دورې په اساس به وي که به اجیر او مزدور استخدام شوی د معاش مقابل کې سرتیری، که دا سیستم به وي؟ موږ تر دې وړاندې همدغسې یو سیستم درلودو چې هر څوک مکلف و 2 کاله باید په اردو کې خدمت وکړي. امریکا کې اوس همدا ده، حتی بریتانیا کې هم همدغه ده. شهزادګان هم تللی دي د مکلفیت دوره یې ترسره کړې ده. یو یې لا دلته راغلی و جنګېدو، په هلمند کې جنګېدلی. شمیر به یې څومره وي؟ موږ څومره اردو ته ضرورت لرو؟ د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره څومره اردو ته ضرورت لرو؟ د روزنې په اړه به یې په کوم هېواد اعتماد کوو؟ دا ډېره مهمه مسله ده. موږ مخکې ډېرې لوی اشتباهات کړي وو. شاهي دور کې مو اردو د شوروي په لاس روزل کېده، تجهیز یې د روسانو په لاس کې. له شوروي سره هم همسرحده وه. ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان هم په شوروي پورې مربوط، یعنې د شوروي په پوله باندې پراته وه. چې کله شورویانو تصمیم ونیولو چې تغییر راولي، نو فقط څو تورن او بریتمن یې معذف کړ، کودتا وکړي، یو سپینه کودتا. او بیا چې کله ولیدو دوی د مجاهدینو په وړاندې مقاومت نشي کولی، فقط یو ګام یې دې خواته رااړولی، سړک باندې خپلو ټانکونو سره راغلی، کابل یې نیولی. دا ځکه چې اردو د هغوی په خدمت کې و، لارې ورته پرانستلی ده. دا اشتباه باید بیا تکرار نشي. په دې ارتباط باید ډېر محتاط و، په داسې هېوادونو اعتماد ونه کړو او د اردو روزنه ورته ونه سپارو چې دا مخکنۍ خونړۍ تجربې تکرار شي. دا ټول ملي اجماع ایجابوي او پرېکړه به یې هغه شورا کوي چې ملي اجماع تمثیلوي. وم زموږ خارجي سیاست به څنګه وي؟ دوست او دشمن به د کومو معیارونو او اصولو له مخې ټاکو. چاته به د دوست په سترګه ګورو او ولې دلیل به یې څه وي، او چاته به هم د دشمن په سترګه ګورو او دلیل به یې څه وي. د لویو رقیبو ځواکونو ترمنځ به کوم لوري ته ودرېږو؟ سموده نړۍ په 2 قطبونو باندې ویشل شوې. یو وخت یوه قطبه شوه، امریکا یوازینی ستر ځواک چې په ټولې نړۍ حکومت کوي. د ټولو بین المللي پیښو په ارتباط وروستۍ پرېکړه واشنګټن کې کېدله. اما دا حیمانت و هیبت په افغانستان کې له ماتې وروسته له منځه لاړ. اوس ورو ورو نړۍ څو قطبي کېږي. امریکا یو پلو ته چې د دفاعي حالت کې ده، روسیا بل لوري ته، چین بل لوري ته. د یوه لوري ته به ودرېږو، هماغه اشتباه به بیا تکرارو چې مخکې مو تکرار کړه او له دغه برخلیک سره مخامخ شو. 44 کاله جنګ
کله په ماسکو پورې تړلی وو او کله په واشنګټن پورې. هماغه ناکام او غلطه خونړۍ تجربه بیا تکرارو که نه، واړو مستقل په هېڅ بهرني ځواک پورې تړلی نه وو. په ټولو بین‌المللي پیښو کې مستقل او بېطرفه دریځ ولرو. د لویو طاقتونو په رقابتونو کې له ښکېلېدو ځان وساتو. له چا سره به ډېر نږدې وو او له چا سره به له نږدې کېدو یا ډډه کوو یا به محتاط وو. له هغه هېواد او حکومت سره به څه کوو چې له مسلمانانو سره په جنګ کې ښکېل دي. که دا نن د نړۍ په کوم ګوټ کې یو هېواد له مسلمانانو سره په جنګ ښکېل ده، د هغوی خاوره نیولې ده، په هغوی ظلم کړی ده، هغوی خپل هېواد شړلی دي، عملاً په جنګ کې ورسره ښکېل ده، یا یې له هغه چا سره ملګرتیا کړې چې له مسلمانانو سره په جنګ کې ښکېل ده، د هغو په ارتباط څه دریځ غوره کوم؟ د مسلمان دفاع کوو که بېطرفه پاتې کېږو، ساکت و خاموش؟ دا له موږ نه یو ملي ځواب غواړي چې ټول ملت د هغه تر شا ودرېږي. یا یې په مسلمانانو تیری کړی ده یا له مسلمانانو پرته په یو بل مظلوم هېواد باندې تیری کړی ده، موږ به د دې ظالم او د مظلوم ترمنځ څه تصمیم نیسو؟ څه موقف به غوره کوو؟ اسلام موږ ته څه وایي؟ زموږ د ایمان تقاضا څه ده؟ د تیري کوونکو په اړه به زموږ دریځ او تګلاره څه وي؟ دا مسایل هم ملي اجماع ایجابوي. نه یې کوم شخص ته سپارل کېدی شي او نه کوم حکومت او ډلې ته. که نه نو یو به د اسرائیل او فلسطین په اړه، د اوکراین او دې ته ورته قضایاو په اړه یو موقف غوره کوي او بل موقف، او ډېر ځله هم د دیني ارزښتونو او اصولو معیارونو خلاف موقف. اتم، په ټولنه کې به د قوانینو مرجع او ماخذ کوم وي؟ هر هېواد دې ته ضرورت لري چې د خپل اساسي قانون په ضمن کې دا ولیکي، حتی د لومړۍ مادې په توګه، چې زموږ د ټولو قوانینو ماخذ او مرجع به کومه وي. افغانستان دې ته اړ لري، دا باید مشخص. زموږ د قوانینو، مقرراتو، لوایحو مرجع به کومه وي؟ طبیعي دی چې دا مرجع به د ټولنې د اکثریت په خوښه او موافقه او د دوی د باورونو او ارزښتونو مطابق ټاکل کېږي. ټولې نړۍ کې هم دا معمول ده. د افغان ولس تر 99.5 زیات مسلمانان دي. اصلا د غیر مسلمانو رقم د محاسبې وړ نه ده، په محاسبه کې نه راځي. محدود شمیر سیک او هندو لرو، ډېر محدود. ټول ملت مسلمان ده. نو د قوانینو ماخذ به حتما قرآن او سنت وي، چې ټول مسلمانان همدا د مهمې متفقون علی مرجع په توګه پېژني. د دوی نږدې 90 سلنه احناف دي، نږدې 90 سلنه، تر دې هم زیات احناف دي. نو په فقهي مسایلو کې به ماخذ حنفي فقه وي. فقهي قضایا به د حنفي فقه مطابق حل و فصل کېږي. دا به زموږ په قانون کې راځي، دا به زموږ د اساسي قانون په لومړیو مادو کې ذکر کېږي. اما د مذهبي اقلیتونو په اړه تصمیم باید داسې وي چې په فقهي مسایلو کې به د دوی قضایا د دوی مذهب ته راجع کېږي. دا قضیه هم ملي اجماع ایجابوي او پرېکړې باید د ملي اجماع ممثلې شورا ته وړاندې شي. پیغمبر علیه السلام چې کله مدینې ته راغی، 2 مهم کارونه وکړل. یو د انصارو او د مهاجرینو ترمنځ اخوت رامنځته کړ. هر انصار او مهاجر په ورورولۍ ونیول او حتی ځینو په میراث کې له ځان سره شریک کړ. خپله شتمني سره ګډه کړل.
دوم مهم کار دا و چې له یهودانو سره چې په مدینې کې فعال او څرګند حضور درلود، مارکیټ او شتمني هم د هغوی په واک کې وه، مسلم و، ځواکمن هم و او په مدینې مسلط هم و. له دوی سره و میثاق لاسلیک کړ، داسې چې په ګډه به له مدینې دفاع کوي. که د دوی ترمنځ په کومه منازعه رامنځته کېږي، که دا د یهودانو په خپلو منځونو کې د دوی د دین و مذهب مطابق بالا فصل کېږي، او مسلمانان به خپل مسایل و قضایا او شخړې د اسلام مطابق حل و فصل کوي. که د مسلمان او د یهودي ترمنځ وه، غوښتل چې پیغمبر علیه السلام د هغوی پرېکړه وکړي، پیغمبر علیه السلام به پرېکړه کوي. دې ته ورته ګڼ شمېر نور مسایل، اساسي مسایل په دې میثاق کې راغلي چې کولی شو دې ته د مدینې منورې د لومړي اساسي قانون نوم ورکړو. هره ټولنه دغسې یو ملي میثاق ته ضرورت لري چې په دې هېواد کې میشت ټول ولس په هغه باندې توافق وکړي او د دوی ترمنځ ټول رامنځته کېدونکي مسایلو په ارتباط واضح او څرګندې لارښوونې ولري او ټولو ته هم د منلو وړ. لسم، په اقتصادي مسایلو کې زکات، عشر، د مصرف موارد، له چا زکات اخیستل کېږي، له چا عشر اخیستل کېږي، څومره او په کومو مواردو کې مصرف کېږي، د دې د مصرف موارد کوم دي، دا چې له چا به اخیستل کېږي او چیرې به مصرف کېږي، تجارت، مالیه او ګمرکي محصول او نور اړوند اقتصادي قضایا ملي توافق ته ضرورت لري او پرېکړې باید شورا ته محول شي. اړوند وزارتونه به خپله طرحه او وړاندیزونه شورا ته راجع کوي. 11، غرونه، ځنګلونه، څړځایونه، بیدیاوي، د اوبو او برېښنا بندونه او دې ته ورته نور ملي شتمنۍ دي چې په اړه به یې هره پرېکړه او هر تصرف باید د قانون مطابق او د شورا له لوري. زموږ هېواد یو رغنده، سالم، اسلامي تعلیمي نصاب ته ضرورت لري. له لومړي ټولګي نیولې بیا تر دکتورا پورې واحد نصاب ته، واحد تعلیمي نصاب ته. داسې چې څوک له دې نه ډاکټر فارغ کېږي نو په دین هم پوهي، که انجینر او معلم او والي او وزیر فارغ کېږي نو هغه په دین پوهي، په ټولو مهمو دیني مسایلو باندې پوهي. او که امام و خطیب و قاضي و څارنوال فارغ کېږي نو هغه د دین ترڅنګ باید د عصري ضروري علومو په ارتباط هم کافي او ضروري پوهه ولري. دا نصاب نه افرادو ته پرېښودل کېدی شي، نه ډلو ته او نه حکومتونو ته. ملي اجماع ایجابوي. د ملت ممثله شورا باید دا پرېکړه وکړي. هېواد کې باید دغه نصاب پلی شي. مدرسه او مکتب توحید کو یو، هم نظام یو وي او هم نصاب یو. دیارلسم، ځینې نور مسایل هم داسې دي چې ملي اجماع ایجابوي، لکه د هېواد بیرغ. په دې باندې جګړې کول او یو بل وژل نه، فقط یو توافق. بیرغ رنګ به څنګه وي، اندازه به یې څومره وي، رنګ به یې څنګه وي، او د هېواد نشان به څنګه وي، د نظام نوم به څه وي، د زعماو او مسؤلینو لپاره به القاب څه وي، کوم القاب وکاروو، سکه او ارزش به یې څومره وي، کوم افغانۍ به چاپو، نوم به یې څه وي، ارزش به یې څومره وي، د سرتیرو امنیتي ځواکونو او مامورینو یونیفورم او رسمي لباس او دې ته ورته مسایل
د نجونو د هلکانو لپاره به لباس څنګه وي؟ هغه چې مدرسې ته ځي د هغوی لباس به څنګه وي؟ دې ته ورته مسایل ټول باید شورا ته محول شي، وروستۍ پرېکړې باید شورا وکړي او ټول هم د هغو پرېکړو ته التزام او تمکین ولري. دغو حقایقو ته په پام سره افغانان نن څو اساسي امورو ته ضرورت لري. لومړی د پرېکړو او تصامیمو داسې مقتدره او عالي مرجع رامنځته کول چې ملي اجماع تمثیل کړي او داسې اساسي قانون جوړول چې د افغان ولس د باورونو او ارزښتونو مطابق د ملي میثاق حیثیت لري او زموږ د ټولنې ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. هماغسې چې پیغمبر علیه السلام په مدینه کې یو ملي میثاق رامنځته کړ، دغسې نن موږ یو ملي میثاق ته ضرورت لرو. موږ نن نږدې 40 میلیونه نفوس یو او مختلف قبایل، پښتانه چې په لسګونو ټبرونو او قبیلو ویشل شوي دي، تاجک هم دغسې، ازبک و ترکمن هم دغسې، هزاره او بلوچ پشی هم دغسې. موږ د دې ټولو قومونو ترمنځ یو ملي توافق ته ضرورت لرو. د ټولو په توافق هم دغسې یو شورا رامنځته کول چې ټول تمثیل کړي او وکولی شي د ټولو مهمو مسایلو په ارتباط وروستی تصمیم ونیسي. ورونو خویندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې اړه یوه ډېره ښکلې لارښوونه کړې چې له کوم حاکم سره به ملګرتیا کوو او له کوم به ځان لرې ساتو. له ابي سعید الخدري روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ منځ کې د خطبې لپاره پاڅېدو او دا یې د خطبې یوه برخه وه چې ویې فرمایل پام چې شاید زه به د اجل لوري ته وبلل شم او لبیک به ورته ووایم، لاړ به شم د خپل رب په لوري. نو له ما وروسته به داسې حکام او مال ولرئ چې تاسو باندې حاکم، ستاسو د چارو متولي، هغه څه به وایي چې پرې پوهېږي، هغه څه به وایي چې ورباندې پوهېږي. له پوهې او علم وروسته به خبره کوي. د هرې مسلې او قضیې په ارتباط به اول علم لري، بیا به د خپل علم په رڼا کې خبره کوي او هغه څه به کوي چې پرې پوهېدلی ده، په حقیقت ماهیت یې پوه شوی، په همغه باندې به عمل کوي. نو د دوی اطاعت واقعي او سم اطاعت همدا هغه اطاعت چې تاسو باندې مکلف یې چې د همدې زعیم حکامو او مشرانو د خپلو چارو د متولي زعیمانو اطاعت وکوي. یو موده به همداسې پاته شي. زما له رحلت وروسته به پیغمبر اسلام فرمایي تاسو یو موده په همدغسې حالت کې پاته یاست، حکام به مو همدغسې، هغه څه به وایي چې ورباندې پوهېږي، هغه څه به کوي چې ورباندې پوهېږي. بیا به له دوی وروسته داسې اشخاص تاسو د چارو متولي او واکمن شي چې هغه څه به وایي چې عمل نه پرې کوي. یقولون ما لا یفعلون، وایي به هغه څه چې عمل ورباندې نه کوي او هغه څه به کوي چې په اړه یې معرفت او پوهه نه لري. چا چې له دوی سره خواخوږي وکړه، نصیحت یې ورته وکړ، مرسته یې وکړه او تقویه یې کړل، نو دوی هم په خپله هلاک شول او هم یې نور هلاک کړل. چا چې دغسې حکامو ملګرتیا وکړه، په خوا کې ودرېدل، تقویه یې کړل، دوی هم خپله بېلارې شوي ځان یې هلاک کړی ده او هم یې نور هلاک کړي. نو تاسو په ظاهر کې ورسره خلط اوسئ او په خپلو کړنو او عملونو کې ترې بیل شي. ستاسو کړنې او عملونه دې بیلې، موقف او دریځ مو بیلې، خبره وینا او عمل مو بیلې. اما کېدلی شي له هغوی سره په ټولنه کې یو ځای ژوند وکړئ.
یو مرحله ده صبر او زغم سره په خپلو عملونو کې ترې بیل اوسئ. د نیک په اړه یې د دې شهادت ورکړئ چې نیک ده. د دغو حکامو چې څوک نیک وي تاسو ګورئ چې هغه د عمل له پلوه نیک ده، نو تاسو هم شهادت ورکړئ چې دا نیک ده. خلکو ته چې دا نیک سړی دی، عمل یې صحیح ده، د تایید وړ ده، تاسو هم حمایت کړئ. او د بد په اړه یې دا شهادت ورکوئ چې بد دی. ورونو خویندو، په دې اونۍ کې د دوو نورو پیښو هم شاهد وو. اول د بریتانیا د پارلمان ځینو غړو د احمدشاه مسعود د لمانځنې غونډه درلوده. راټول شوي وو او په یو صف کې ودرېدلي او بیا یې هم انځور او ویډیو په پراخه پیمانه خپره شوه. موخه او هدف یې څرګند دی. د دوی عزایم له هیچا پټ نه دي. د کوم افغان د ستایلو او لمانځلو لپاره نه، بلکې د شرارت په موخه یې داسې کارونه کړي. مخکې هم داسې کړي، اوس هم داسې کړي. او داسې متنازعې قضایاو ته لاس اچوي چې په افغانانو کې د اختلاف راولاړولو او تشدید باعث شي. افغانان به خپل اتلان خپله ټاکي. دا په افغانانو پورې مربوط مسله ده چې چاته د اتل په سترګو ګوري. خپله به یې ټاکي، نه د پردیو په خوښه. متاسفانه د اشغال په دوران کې د هر هیواد ولس اتلان اشغالګران ټاکي. اتلان یې هغه دي چې د اشغالګرانو په خلاف جنگ کې تر ټولو وړاندې او مخکښ وو، نه هغه چې د اشغالګرانو په خدمت کې وو. د هر ملت اتلان همغه دي چې د خپل هیواد په دفاع کې تر نورو وړاندې او مخکښ وو. او چې کله ملتونو ته د خپل برخلیک ټاکلو واک او اختیار په لاس ورغلی، نو بیا یې خپل اتلان پیژندلی او هغوی ستایلی. دومره موضوع د بریتانیا د ملکې مړینه چې په همدې اونۍ کې دا پیښه هم رامنځته شوه. ملکه په یوه حساس وخت کې او 80 کالونه د بریتانیا او د بریتانیا د مستعمراتو ملکه وه. یوازې د بریتانیا ملکه نه وه، په همدې 22مې پېړۍ کې هم 2022 کې هم دا ملکه د استرالیا ملکه هم وه او د ځینو نورو مستعمراتو ملکه هم وه. په 96 کلنۍ کې ومړه او په همدې عمر کې لا هم دا ملکه وه. غربیان موږ ته د دیموکراسي او جمهوریت شعارونه زمزمه کړي، خو ځینې په خپله داسې سلطنتي نظامونه لري چې ملکه یې 80 کاله ملکه وي. حتی په 96 کلنۍ کې هم ملکه وي چې د پاسېدو لپاره هم د یو چا مرسته ضرورت لري چې راپاڅي. د شاهي کورنۍ د هر کال لګښتونه میلیارډونو پاونډو ته رسیږي. او کار یې هېڅ په ټولنه کې په امورو کې د هغوی ونډه هېڅ ده، فقط یو سمبول ده. اما سره له دې هر کال د شاهي کورنۍ مصارفو لګښتونه تر میلیارډونو ډالرو ماوړي. د شاهي کورنۍ په ودونو، جنازو، پر تخت د کښېنستلو مراسمو کې دومره لګښتونه کېږي چې د ځینو هیوادونو تر کلنۍ بودیجې هم زیات وي.
دا اوس په وګورئ چې جنازې په مراسمو کې څومره مصارف کېږي، د څومرو هېوادونو مشران، پاچایان، جمهور رئیسان، صدر اعظمان په هغې کې برخه اخلي او هر یو څومره مصارف کوي. مخصوصا تر هغو هېوادو چې د بریتانیا مستعمرې وي او هر څه یې بریتانیا ترې لوټ کړي. داسې ګڼ شمېر هېوادونه دي. افغانستان هم یو مثال ده. د ملکې په تاج کې د افغانستان 2 ستر غمي ځلیږي. یو د کوهنور الماس، د نړۍ تر ټولو ستر الماس، او بل د یاقوت یو غمی چې همدغسې په ټولې نړۍ کې سیال نه لري. دا دواړه هم د ملکې په تاج کې لګېدلي. د افغانستان یې وړي هغه مهال چې افغانستان یې نیولی او خپل مزدوران یې مزدور پاچایان په افغانستان باندې تعمیل کړي وو. هماغه مهال یې دا غمي ترلاسه کړې ده او انتقال کړی دی. ډېر ځله ترې مطالبه شوې ده چې دا مسترد کړي، ولې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دا دواړه د مستعمراتو د تالان او لوټ هغه نښې دي چې د ملکې په تاج کې 100 کاله وروسته هم د مظلومو افغانانو په زړونو باندې چونډۍ لګوي. خدایه تا ته د 2 لاسونه اوږدوم، ته مو آخري مرجع و ملجع. افغانان، ټول اسلامي امت او د نړۍ ټول مظلومان او ستم ځپلي د ظالمانو او استعمارګرانو د شرارتونو په خپل لطف او فضل سره وژغوره. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.